بسم الله الرحمن الرحیم. رائټ کلیک پرسنلایز او موږ دې کې پرېښی و سکرین سیور به نن وایو. دې باندې زه کلیک کوم نو سکرین سیور ما فعلا نه ده انتخاب کړی. ګورې دغه د سکرین سیور نن یو نه ده انتخاب. زه یو انتخاب هم فرض کړم ګولډ فش انتخاب کړل. دلته تاسې ګورئ وایي چې دغسې سکرین به راځي. دې ته سکرین سیور وایي. د سکرین سیور به راځي ویټ یا انتظار کولو ته، چې کله ته یو منټ انتظار وکړې دا وخت ورته زیاتولی هم شي کمولی هم شي. فرض کړه ما 5 منټه ورکړه، 5 منټه انتظار وکړه او 5 منټه پس بیا د سکرین پر راوله. څنګه انتظار ده؟ داسې انتظار ده چې ته له کمپیوټر سره هېڅ غرض ونه لرې، بیا به دا به راځي 5 منټو پورې. هېڅ غرض څه معنی؟ نه به ماوس ته حرکت ورکوې، نه به کوم کلیک کوې او نه به کیبورډ کې کوم بټن وایي، نو بیا په خپله دا راځي. که تاسې پام کړئ موبایلو کې هم دغه وي، لږ وخت پس چې څه ورته ونه یې لاک شي بیا هغه غواړي که نه کوډ به ورکوي او یا رڼایي بنده شي یو بل رقم سکرین پر راشي. هغه د موبایل سکرین سیور ده او داسې ده د کمپیوټر ده. خو زه کولی شم چې انتظار کول نه مخکې دا وګورم. څنګه یې ګورم؟ پریویو پریای مخکې ته ویو لیدلو ته له انتظار کول نه مخکې مو کولی شو چې دغه سکرین سیور موږ وګورو. دې باندې زه کلیک کوم، خو چې څنګه کلیک وکړې ماوس ته به حرکت نه ورکوي، کنې بیا د نه ورکېږي. ښه، نو دغسې یو سکرین به په سکرین سیور به په ښکاري. که چېرته څنګه چې ته راسې ماوس ته څوک یا ته راسې یا بل څوک راسې ماوس ته حرکت ورکړې بېرته خپله ختمېږي. خو دغه ځای کې یو اپشن ده لکه څنګه چې موبایلو کې وي چې بیا کوډ درنه غواړي ان ریزیوم ډسپلی لاګ آن سکرین. دا که فعال کې او پریویو باندې ښکار نه کړي که انتظار وکړي نو پاسورډ دې که کمپیوټر ته ورکړی وي هغه ځای ته چې نوم دې راسي لاندې پاسورډ ځای دې ته راسي که نه، هغه ته لاګ آن سکرین وایي. چې دا فعال کې اپلای کې نو چې کله ته انتظار وکړې دومره 5 منټه، بیا چې کله څوک یا ته حرکت ورکړې ماوس ته یا کیبورډ کې کوم بټن وي یا کمپیوټر څه غرض ولري ډایرکټ سکرین سیور ختم شي هماغه د پاسورډ ځای به راځي. پاسورډ به درنه غواړي که هغه بل څوک یو که ته وې نو پاسورډ به بیا ورکوې. پاسورډ نه بغیر بیا دغه طرف ته کمپیوټر ته نسي ننوتلی او که دا غیر فعال وي بیا ننوتی شي. ښه، پس له دې انتظار کومه دغه کې نور هم شته لکه ببلز. دغسې وینئ چې ببلز به پکې تاویږي ښکاري هلته که نه. همدا رقم په دې کې ریبنز دي. صحیح شو، بیا چې ماوس ته حرکت ورکړي ختمېږي. تر په دې کې فوټوز عکسونه دي. پکچرز فولډر کې چې کوم عکسونه یا به په ښکاري په دې باندې یا خپل عکسونه هم ورته انتخابولی شي. یو فولډر سیټنګز ته به لاړ شي او په سیټنګز کې به دلته ګوره براوس باندې کلیک کړي او خپل چې کوم فولډر کې د خپل عکسونه یا به انتخاب کې اوکې به یې کړي نو هغه بیا به اپلای شي. خو دې کې یو آپشن ده 3D ټیکسټ لیکل پکې کولی شي. لکه دې کې چې ما لیکل کړي دي ګوره افغانستان پکې لیکلی. دا تاسې کولی شئ چې خپل نوم ورته ولیکئ، د لیکلو سټایل بدل کړئ، تاویدو سپیډ یې زیات کړئ کم کړئ. څنګه کېږي دا به انتخاب کړئ 3D ټیکسټ دې ځای او بیا به سیټینګز ته لاړ شي. زه غواړم لیکل نه غواړم، اول ورته وایم چې ما ته ساعت ښیه، وخت راته ښیه. اوکې که پریویو کې وګوره اوس 9:30 دي. صحیح ده. بیا زه ما ورته وایم چې نه نوم ولیکه نو کسټم ټیکسټ باندې به کلیک کړې، دلته به خپل نوم ورته ولیکي. اوس افغانستان لیکلی ده، زه ورته لیکم ته څه نومېږې؟ احسان الله ورته لیکم. فنټ له دې ځای ورته انتخابولی شئ. دې باندې کلیک کړئ. که څنګه چې نوټ پیډ کې تاسې فنټ انتخابوو لیکلو یو مختلف ډیزاین دې ځای کولی شئ. ریزالوشن موږ چې کوم رایټ کلیک کې ویلې هغه چې تاسې کوم سیټینګ کړی په هغه کې هماغه به دغه ځای نه بدلېږي. تاسې ورته های کوئ که لو کوئ هېڅ اثر نه به غورځي، کنې بیا یې چیک هم کوئ. صحیح ده. د لیکلو سایز دې څومره وي؟ لارج غټ دې وي. تاسې وګورئ اوس به احسان الله کې لیکلی وي او د لیکلو سایز غټ ده. که زه د لیکلو سایز کوچنی کړم تاسې اوس وګورئ سمال او اوکې که او اوس یې وګورئ اوس کوچنی. که بیا راځو د لیکلو سایز زه بېرته غټوم، ورته وایم چې د لیکلو سپیډ چې دی تاوېدو روټیشن سپیډ دا زیات کا. اوکې که اوس به زر زر تاویږي. صحیح څه د لیکلو د تاوېدو سټایل بدلوم. 3D ټیکسټ باندې مې انتخاب کې روټیشن ټایپ بل دی. سپین بالر نوم خو اورېدلی یو طرف ته بال تاووي که نه، دا هم په یو طرف باندې تاویږي. تاسې کولی شئ چې له دې ځایه سیسه د ارې په شکل باندې کېږي یا وبل څه نور هم د درې څلور اپشنې دي پکې. خو په دې کې که تاسې نه غواړئ بیا به نه انتخابوئ. ما مثال دا انتخاب که اوکې مې که اوس تاسې پریویو کې سټایل وګورئ دغسې تاویږي تاوېدو قسم او سپیډ کې دې کموئ هم کمولی شئ. پس له دې چې په دې کې ټمبل د بل هم در کې تاسې دغه بس هر یو انتخاب کې دا سټایل بدلېږي. رنګ
سالډ کلرز اول انتخابوم په دې کې داسې فعال کې راسي دغه ځای نه رنګ ورته انتخابولی شي لیکلو ته فرض کما دغه سور رنګ ورته انتخاب که او اوکې مې که اوکې کا پریویو کې وګوره د لیکلو رنګ به سور وي که دغه خوند درنه که بیا بل دې ځای لاړ شي ټیکسچر به انتخاب کې بس دغسې ډایرکټ صحیح د دغه ځای کې تاسې کولی شئ دغه ځای نور هم بیا انتخاب کې خو زه فعلا دغه پرېږدم ورته وایم چې دا کوم مخکې نه انتخاب دی دغه صحیح ده پریویو کې وګوره ډېر رنګونه دي پکې دغه که خوند درنه که کولی شي ریفلیکشن انعکاس پکې وګورئ او دا اوکې کوئ او پریویو کې وګوره دا ګوره لیکل انعکاس غوندې کوي لکه بیرته پړک غوندې کوي که نه ساده پښتو کې پړک بل څه ده په دې کې دا خو د دې سکرین سیور سیټینګ و که نه یې غواړئ لکه زه چې نه غواړم نن ورته انتخاب هم چې هم نه غواړم دلته یو آپشن ده چینج پاور سیټینګز پرون هم تاسو ته پاور راغلی و مخې ته لکه چې که نه برق د برق سیټینګ کې تاسو تغیرات راولي دې باندې به کلیک کړئ بای ډیفالټ دوه پلانونه یي د تا د بیټرۍ د استعمال لپاره اکثره کمپیوټرو کې دوه وي بعضې کې درې هم راځي خو اکثرو کې درې وي تقریبا 90% کې دغه دوه وي بیلنسډ توازن به برابر وي او پاور سیور دا به برق د بچت کوي هلته خو اندازه نه لګي د خپل منیټر کې ځای د رڼا خپله کموي دا چې کله ته پاور سیور انتخاب کړي ښه دغه دواړو کې فرق څه ده بیلنس باندې مثال کې تا بیټرۍ 2 ساعته کار کوي یا 2.5 ساعته کار کوي 2 ساعته فرض کړه بیلنس باندې کار کوي ته چې پاور سیور انتخاب کې نو بیا به په باندې 2 ساعته 2.5 ساعته کار کوي خو څه مشکلات سره ته مخامخ کېږي په دې کې د سکرین رڼایي به درته کمه کړي کمپیوټر به دې لږ سلو کړي بس کوم ځای کې بچت کېږي د بیټرۍ که نه هغه یې درته کوي په خپله اتومات نو ښه خبره دغه ده چې بیلنس انتخاب د توازن به برابر وي کمپیوټر به د سلو نه وي خو چارج کې بیخي کم وکړي په هغه وخت کې تاسې کولی شئ چې بیلنس انتخاب کوي یا د سکرین رڼایي په خپله کمه کوي څنګه یې کمیږي لږ وروسته یې وایو خو په دې پلان کې تاسې تغیرات راوستلی شئ فرض که زه بیلنس کې تغیرات راولم چینج پلان سیټینګز دې باندې به کلیک کړي او دلته به تاسې وګورئ یو د خپلې بیټرۍ لپاره سیټینګ ده بل څه ده د چارجر لپاره د ژوندي بر چارجر لګېدلی وي څنګه سیټینګ وي دلته دغه آپشن دي سره دغه درې ډیم د ډسپلی رڼایي کمه که د سکرین د مانیټر رڼایي د سکرین رڼایي کمه که څومره وخت پس که چېرته کمپیوټر له خپلې بیټرۍ نه سټارټ وي نو ورته چې 2 منټه پس دا انتظار هم هماغه رقم دی لکه څنګه چې سکرین سیور و که چا له کمپیوټر سره هېڅ غرض ونه لاره 2 منټو پورې نو رڼایي به خپله کمه کړي خو که چېرته کمپیوټر له خپلې بیټرۍ نه سټارټ وي دویم چې دا پلګډ ان که چېرته چارجر لګېدلی وي بیا څومره وخت بیا اکثره خلک لږ زیات وخت ورکوي فرض کړه 5 منټه 5 منټو پورې که چا څه غرض سره ونه لاره نو رڼایي به یې په خپله کموي بل چې دی په دې کې ټرن آف د ډسپلی مانیټر پاک بند کړه که لږ وخت زیات و فرض کړه که له خپلې بیټرۍ سټارټ وي 15 دقیقو پورې چا کمپیوټر سره څه غرض ونه لاره نو مانیټر به دا پاک بند کړي څوک چې ورته راشي هغه به یې چې والا کمپیوټر بند ده ځکه چې مانیټر به یې ګل شوی وي د څه لپاره چې بیټرۍ درته بچت کړي صحیح ده او د که چېرته له خپل د هغه نه سټارټ وي د ژوندي برق چارجر نه چارجر ورته لګېدلی وي بیا فرض کړه 10 منټ همدا رقم پټ د کمپیوټر ټو سلیپ ویده کېدو ته وي کمپیوټر سلیپ موډ ته بوځه څومره وخت پس 20 دقیقې پس فرض کړه که چېرته له خپلې بیټرۍ سټارټ وي او که چېرته ژوندي برق نه سټارټ وي 25 دقیقې د دې څه فایده ده شپې ورته ناستې او فلم ګورې دسپیتر نو 25 دقیقې چې تېرېږي دی به په خپله درسره ویده شي لکه څنګه چې موږ ویده سو چې ډېر وږی یم یې که نه چې ویده سي په لوږه بیا نه پوهېږي دغه رقم ده که نه انرژي ډېره کمه مصرف و چې کله ویده سو سترګې پټې کړو چې کله دې سترګې خلاصې کړې د رنګونه چې ته پېژنې که نه دې باندې د تا انرژي مصرفېږي رڼا چې ته وینې ټیپ ښوونځي کې بل د څوک نه وي خو لږ لږ بیالوژي ویلي نو همدا رقم لکه څنګه چې موږ ویده سو کمه انرژي مصرفوو همدا رقم کمپیوټر چې سلیپ موډ ته لاړ شي هغه هم ډېره بیخي کمه انرژي مصرفوي دومره کمه که چېرته بېګا د نه پاتې شي په سلیپ موډ کې ګیزه پورې 100% بیټرۍ هم نه وي کمپیوټر دې سټارټ وي خو څنګه وي چې څوک ورته ودرېږي ای والا بنده صرف دلته د کومې 2-3 وړې وړې اشارې څه وي هغو کې یوه یا 2 اشارې مړه کېږي بلېږي څوک چې ورته راسي هغه داسې ښکاري ته به یې چې بند ده لکه یو نیم ویده څه وي چې دا خېټه یې ډېره نه ښوري که نه ولکې تاسې وګورئ مړ شوی خو به نه وي
کنه. نو دغه رقم دغه سلیپ موډ کې کمپیوټر هم دغه رقم دی ته وایي چې بند ده، خو بند نه وي. چې کله څوک راشي دا د بیا د راویښېدو خپلې طریقې دي که نه. موږ او تاسې داسې ډېر داسې کسان وي چې کړپ داسې وسي که نه هلته چېرته هغه بس ټوپ واچي خوب کې زر راویښ شي. بعضې داسې وي چې غاښ په وخت کې راویښېږي، په کړپ کړپ ډېر نه راویښېږي. بعضې داسې وي چې وی خوری، بعضې داسې چې اوبه په وانهړی که نه ځکه چې نه راویښېږي، ډېر به هم خوري. اکثره واړه چې وي که نه د واړه ماشومان داسې یو وارې ویده سي که نه د ماخوستن کې، بیا یې ځتې راواخله چې کوم چې ته یې وړې د یوې ګوټې نه بلې ته دا نه راویښېږي، هلته بېرته څمله. نو د کمپیوټر د راویښېدو هم مختلفې طریقې دي. بعضې داسې وي چې ماوس ته حرکت ورکړي بس دی بس راویښ سي، کمپنۍ پورې ده، صحیح ده سیټینګ. بعضې داسې کیبورډ کې کوم بټن وي چې لکه پښې نه ځي وښورې که نه دا راویښ سي. او بعضې داسې وي چې دغه آن آف بټن چې کوم د کمپیوټر سټارټېږي هغه چې بالټي والا چې اوبه په اړه اکثره نن سبا لیپټاپ یې دغه رقم دي چې آن آف بټن ونه وایه نه راویښېږي. نو چې آن آف بټن ووایه بېرته راویښ سي. خو داسې راسټارټېږي لکه کمپیوټر چې له سره راسټارټېږي، خو هغومره وخت نه نیسي، ډېر زر راسټارټ کېږي. یو سړی بېهوش وي که نه، بیخي یو سړی ویده وي، بېهوشه چې راویښوي او بیا ډاکټر ته وړي که نه، او دا ویده چې چې لږ وښورې راویښېږي، دا هم دغه رقم ده، دا بټن چې پسې ووایه لږ زر راویښېږي. ښه، نو که چېرته تاسې دا سیټینګ وکړه او غواړئ چې دغه رقم سیف سي، سیف چینجز باندې به کلیک کړئ، دا به سیف سي. رڼایي که کموئ له دې ځای هم کمېږي، خو تاسې ته هلته معلومات نه کېږي. او یا د سکرین رڼایي کموي دغه ځای نه به وځي، دغه ځای نه سي سکرین برایټنس دې ځای ما د کمپیوټر دلته رڼایي کمه سوه، خو هغه خو د هغه ځان ته سیټینګ ده، صحیح ده، د هغه نه کمېږي. یا په کیبورډ کې د اف ان په نوم باندې یو بټن وي، اف ان اکثره د چپ طرف ته وي. د ډیل کمپیوټرونه چې دا د ایرو کیز چې وي په هغو باندې وي. زه دغه هغه تاسو ته راخلاصوم، کیدای شي دغه کې وښکاري، په دغه ځای کې اف ان بټن وي، صحیح ده. هغه اف ان بټن به ونیسي او د ډیل کمپیوټرونو دغه اپ ایرو کی سره رڼایي زیاتېږي او ډاون ایرو کی سره کمیږي. اف ان به دې نیولی وي چې کله دا بټن ووایې رڼایي به زیاتېږي او چې کله دا غوی بیا کمیږي. خو د نورو کمپنیو چې کوم د ایچ پي چې دا اف 7 اف 8 اف ان به ونیسي، اف 7 به ووایې رڼایي کمیږي، اف 8 به ووایې زیاتېږي. خو که چېرته داسې نوې کمپنۍ وي د هغه نه درته معلوم، بیا به څنګه کوئ؟ په هغه کې به تاسو چې ګورئ کیبورډ کې د لمر داسې نښه ورسره وي، لکه لمر چې داسې نښه ورسره وي، د یو سره پورته غشی وي، د یو سره ښکته وي، پورته سره زیاتېږي، د ښکته سره کمیږي. ځکه په هر بټن باندې یو کیبورډ کې بعضې بیا په دې کې داسې وي چې اف ان به ورسره نسي کار کوي. او داسې کمپیوټر کمپنۍ هم شته چې هغه کې د اف ان نیولو ضرورت نه وي، صرف چې هغه بټن یې وایې کمیږي او زیاتېږي د هغو رڼایي. نو داسې په دې توګه تاسې کولی شئ د رڼایي کم او زیاته کوئ، او اکثره چارج چې کم سي بیا خلک رڼایي کموي. نو دا د تاسې سیټینګ چې کله سیټینګ وکړئ اپلای به یې کوئ، اوکې به کوئ، به تاسې سیټینګ وسي. په دې کې تاسې پاتې شئ ټاسک بار اینډ سټارټ منیو، دا به که ژوندو سبا وایو، په دې کې ځان ته سیټینګ دا لږ نه ډېر دب کې، دا به انشاءالله که ژوندو نور دغه موږ ټول وویل. او په دې کې بل مهم شی دغه ځای کې بعضې شیان دغه فولډر یې څه وظیفه اجرا کوي، بعضې دلته دي، او اخري کې به دې موږ کنټرول پینل وینډوز موږ نږدې کړی دی انشاءالله، ذاتي ختمېږي. غرضیرۍ ډېرې مه کوئ، څه غرضیري وکړه په کنټرول پینل کې بیا خپله فایده ده.